د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې ده. د پاکستان د اقتصادي چارو دولتي کمیټې ویلي دي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په بېسارې توګه ټیټه شوې ده. یادې کمیټې څرګنده کړې ده چې افغانستان او پاکستان ترمنځ کلنۍ سوداګرۍ تر ټولې ټیټې کچې ته رسیدلې ده. دغه کمیټې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچې ټیټوالی د افغانستان بازارونو ته د ایران لاسرسی، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د میکانیزم نشتوالی، لوړې مالیې او په مسلسل ډول د لارو بندېدل ښودلي دي. پاکستاني کارپوهانو ویلي که چیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا برخه کې هلې ځلې ونه شي، نو پاکستان ته به بیا فرصت برابر نه شي څو په افغانستان کې د خپلو توکو لپاره بازار پیدا کړي. د یادونې ده چې څه موده وړاندې ایران ویلي وو چې له افغانستان سره یې د سوداګرۍ کچه لوړه شوې ده او دوی لا هم هڅه کوي چې له دغه هیواد سره خپله سوداګري لا پراخه او د ټرانزیټ په برخه کې هر ډول خنډونه له منځه یوسي.